یو ظالم پلار د خپلې سکا لور سره تر شپږو میاشتو پورې زنا کوله. پلار یې پولیسو ونیولو. ټول حقیقت څه دی او پلار یې څنګه پولیسو ونیولو؟ که غواړئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ ویډیو را سره تر اخرې پورې وګورئ. په ویډیو کې در سره ټول حقیقت شریکوم. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، د نور کلا په شان در سره نن بیا یو واقعه شریکوم. داسې ډېرې ویډیوګانو به تاسو په سوشل میډیا کتلي چې پکې اکثر د ماشومانو سره دغه ناروا کارونه کیږي. خو نن در سره یوه داسې واقعه شریکوم چې یو ظالم پلار د خپلې سکه لور سره چې عمر یې 14 کاله دی هغې سره یې د شپږو میاشتو پورې زنا کوله. پلار یې پولیس نیولی دی. دوستانو لور یې په خپل بیان کې ویلي دي او دا خبره یې واضحه کړې ده چې زما پلار په زه د شپږو میاشتو نه تنګولم او زما نه به یې د غلط کار مطالبه کوله او زما سره به یې په زوره دغه غلط کار کوو. نو ما مور ته وویل چې پلار مې ما سره داسې ناروا کار وکړو او هغه نه منله. نو بیا زه د ماما کره لاړم او ماما ته مې ټوله خبره وکړه. نو ماما مې مور ته وویل نو هیڅکله چا دا خبره نه منله. اخر مې ماما زه خپل کور ته راوستم. نو مور مې یو ورځ په کمره کې موبایل پټ ایښی و. کله مې چې پلار کور ته راغلو نو زه په کمره کې وم. نو هغه زما کمرې ته راغلو او زما سره یې دغسې غلط حرکتونه شروع کړل. نو مور مې چې ویډیو وکتله نو پوره یقین یې راغلو او بیا یې په تاڼه کې رپورټ درج کړو او هغه پولیسي ونیولو او لا تر اوسه په تاڼه کې دی او تفتیش شروع دی. هغوی د حکومت نه مطالبه کوي چې سخته سزا ورکړي شي چې د عبرت یو نشان جوړ شي. نو دوستانو پلار چې دومره ظالم شي چې د خپلې سکه لور عزت نیلام کړي نو داسې خلکو ته پنسي ورکول پکار دي. دوستانو دا و د نن ورځ خبر چې در سره مو شریک کو. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخرې پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلوي الله په امان.